کابل کې د پاکستان په سفارت برید خپله د ISI کار و. دا چې څنګه او د کومې موخې لپاره نو جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تېره ورځ کابل کې د پاکستان سفارت تر څېرمه ودانۍ څخه د پاکستان په سفارت وسلوال برید وشو چې په پایله کې سفیر ژوبل شوی او یو ساتونکی یې وژل شوی دی. که څه هم لومړیو کې وویل شول چې پاکستاني سفارتکاران له کابله وتلي، خو تازه پاکستاني حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دوی سفارت به کابل کې فعال وي او د بندولو کوم پلان یې نه لري. دا برید د طالبانو او عام افغانانو د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکو. طالب پلوی واحد فقیري لیکلي د پاکستان پر ډیپلومات باندې نننی برید یو سیاسي پیغام لري. دا به پاکستان ته د دې فرصت په لاس ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم مرکز معرفي. فقط پرون امریکا افغانستان د تروریستانو د میله ځای په نامه یاد کړ. طالبان په دې برخه کې کاملا ګرم دي. جنرال موبین لیکلي هسې هم افغانانو ته د دې سفارت او کارکوونکو ګټه نه رسېده. وړیا ویزه یې نه ورکوله او سلګونه ډالر یې په یوه ویزه اخیسته. ښه به شي چې لاړ شي. اشهاب الدین عمري لیکلي زه چې څومره فکر کوم دا برید خپله دوی کړی. په دې سره غواړي چې افغانستان د بهرنیو اتباعو لپاره یو ناامنه هیواد وښایي. د سفارت کارکوونکي اسلام آباد ته غوښتل شوي ځای په مخه موخه. مشال صاحب زاده لیکلي پاکستان په خپل سفیر خپله برید کړی، غواړي د TTP شتون دلته ثابت کړي او نړیوالو ته وښایي چې موږ له افغانستان څخه ګواښیږو. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.